سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. ډېر ځوانان همدغه پوښتنه کوي چې یو وړوکی کاروبار راته په ګوته که چې موږ یو کوچنی کاروبار شروع کړو او داسې یو کاروبار وسي چې خطرونه ونه لري او ډېر تاوانونه پکښې کې نه وسي او ډېر موږ پکښې کې خپل هغه کوم څه چې لرو هغه د لاسه ورنه کړو. نن پر دغه موضوع باندې تاسو ته یو څه سپیناوی درکوم، تاسو ته یو څه نظریې شریکوم چې دغه نظریې سره نو تاسو کولی شئ چې یو وړوکی کاروبار ځان ته جوړ کړئ تر څو تاسو د اقتصادي له نظره ماته ونه خورئ او د ستونزو سره مخ نه سئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوو خو تر اضافي خبرې تېرې شو. لومړی تر هر څه زه راځم پر یو وړوکی کاروبار باندې خبرې وکړم. وړوکي کاروبارونه چې دي زیاتره خلک چې دي په کورو کې همدا اوس تر 15,000 افغانۍ چې دي د دغه 15,000 افغانۍ توان لري. دوی وایي چې په دغه 15,000 افغانۍ باندې موږ څنګه داسې یو کار شروع کړو چې هغه څخه موږ خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړو. نن د همدغه 15,000 افغانیو څخه زه کار شروع کوم. تاسو ته وایم چې تاسو د 15,000 افغانۍ څخه څه کار شروع کوئ او څه رقم بیا تاسو کولی شئ چې دا خپل 15,000 افغانۍ لاکونه جوړ کړئ او تر څو یو بل کاروبار ته هم بیا جمپ ووایاست. زه پر دغه 15,000 افغانۍ باندې خبرې کوو خو مخکې تر هغه پر کوم موضوع باندې موږ پانګونې وکړو. دغه 15,000 افغانۍ په کوم برخه کې پانګونې باید وسي. ګوره د نړۍ اصلي دا څه چې دي تجارتي پلې چې دي دا په څو قسمه دي. دلته کومې پلې چې په حواله کې شروع کیږي دا پله چې ده دا د کارګري پله ده، یعنی تاسو ورځئ کار وکئ او د دې څخه چې کوم عاید پیدا کوئ دا وخت په دې عاید باندې دلته د چرګانو کار د بزګري وکئ کوم ځکه لرئ بزګري وکئ او دلته یو فصل ځان ته جوړ کئ چې په هغه کې یو کرونده جوړه کئ او په دې کې مثلا رومیان او دا شان وکئ خوشه او که د دې اندازه توان هم نه لرئ تاسو یو ډېر وړوکې منطقه لرئ د دې وړوکې منطقې دپاره تاسو کولی سبزي وکرئ د پالکو د غشنیزو د ګندنو د نعناع دا چې دي دغه شان وکرئ او دا کولی شئ تاسو په بازار کې خرڅ کړئ او په دې ډول باندې تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته یو کاروبار پیدا کړئ. اوله پایه چې د کارګري پایه ده، دویمه پایه چې د بزګري پایه ده، درېیمه پایه چې د لنډ فارمي سیستم دی. لنډ فارمي سیستم دی چې دا بعضې خلک وایي چې موږ یو کاروبار لرو مزدوري کوو او دا 15,000 افغانۍ موږ په سندار لرو او دغه 15,000 افغانۍ موږ کار شروع کوو. نو تاسو باید د دغه کارګري څخه تاسو شئ که تاسو امکان شته تاسو په دویم طبقې باندې کار شروع کړئ چې وړوکي خپل په سرای کې هم دا کوم کور کې چې تاسو یاست که دغه کور کې هم تاسو په کرایه ناست په دغه کور کې هم تاسو یو څه مځکه خالي لرئ په دغه خالي مځکه کې تاسو دا څه وکړئ ملوسرحک وکرئ غشنیز وکرئ نعناع وکرئ دغه وکرئ او تاسو دا یوسئ په بازار کې خرڅ کړئ دسته په دسته حتی بیخي د خپل د کور مخ ته هم پرېږدئ. خلک ماسجتیان راځي د هره ورځ کې دوه یو دسته دوه درې دستې یعنې که تاسو د ورځې دخوا حد اقل 50 افغانۍ هم تاسو خرڅ کړئ 50 افغانۍ په بسته میاشتې کې تاسو 1,500 افغانۍ د همدغه وړوکي کار څخه تاسو عاید کړي دي او دا 1,500 افغانۍ تاسو ته داسې جوړوي. تاسو د کور د کرایې سره مرسته کوي، تاسو ته یو څه ګټه جوړوي او که کور مو بیخي مثلا په فراه او هرات او نیمروز او دا نور ولایتو کې چې دي دا ولایتونو کې دلته ډېر هر کور چې دی حدودا څو بسوي دی، یعنې که په تاسو په یوه بسوه کې هم تاسو سبزیجات وکرئ تاسو ډېر حاصلات د دې څخه پیدا کوئ حتی تاسو کولی شئ 2,000-3,000 افغانۍ هم ترلاسه کړئ. دا خو یوه برخه شوه. بله برخه چې ده تاسو د چرګانو فارم شروع کړئ. د چرګانو فارم چې دی هغه ډېر اسانه کار دی او ډېر بې خطره کار دی. د مثال په ډول باندې تاسو خپل په کور کې یو کوډله جوړه کړئ او دغه کوډله کې یو څو چرګان واخلئ، یو خورس واخلئ او ورسره 10 چرګان واخلئ، یو خورس واخلئ یا 2 خورس واخلئ او 10 چرګان واخلئ. دا 10 چرګان او 2 خورسه چې وسي او تاسو د دې څخه هګۍ ونیوئ. د دې هګۍ چې اخلئ په هر 2 ورځو کې مثلا که تاسو شل هګۍ ترلاسه کړه دا 10 هګۍ په ماشینان ورته واخئ بس دا واخئ په چوچانو کې بدل کړئ. 10 ورځې بعد تاسو شل دانې چوچان تاسو حاصلوئ.
تر هغه وروسته چې کله هم یو څه پیسې پیدا کوئ دغه ماشینونه چې دي اوس په 2000 افغانۍ هم پیدا کېږي 2000 افغانۍ باندې تاسو ورځئ د چوچانو ماشین واخلئ او په 3000 افغانۍ باندې تر 15000 افغانۍ باندې تاسو ولاړ شئ د څه واخلئ چرګان واخلئ او د چرګانو څخه چې څه هګۍ پاتې کېږي دا په همدغه ماشین کې واچوئ او تاسو د دې د بتې په چوچو بدل کړئ چې کله دا چوچې وکړو او د دې چوچانو څخه هم دانه ورکړئ تاسو کولی شئ چې په همدغه 10 ورځو 20 ورځو کې هم چې چوچې یو څه ځان ونیوئ تاسو یوسئ دا څه ته یوسئ د مالو ګنج ته یوسئ او ګنج ته چې یوړ دا برته تاسو خرڅولی شئ دا یوه ښه اسانه لاره ده او چې دا په نړۍ کې ډېره قوي لاره ده زیاتره حتی بلګیټ هم ویلي که ما خپل سرمایه ټوله بایلو زه به د چرګانو فارم شروع کوم یعنې چرګانو کاروبار چې دی بې خطره کار دی او ډېر هم په کار دی همدا اوس په افغانستان کې موږ هګۍ چې دی د پاکستان څخه راوړو موږ هګۍ چې دی ایران څخه راوړو یعنې که موږ هم هلته د هګیو کاروبار شروع کړو هګۍ خرڅ کړو چوچان خرڅ کړو غوښه خرڅ کړو د دې څخه موږ کولی شو که حد اقل د خپل په کلي کې هم موږ د خپل د چرګانو کاروبار شروع کړو همدغه چرګان د خپل د کلي شاوخوا کې کوم کسان چې دی یو چرګ په هر هفته کې خرڅ کړو 200 افغانۍ 300 افغانۍ په همدې باندې موږ کولی شو چې خپل ځان ته یو څه عایدات جوړ کړو دا د چرګانو فارم چې دی تاسو ته فقط نظریه درکوي چې کله ما هم دغسې یو وړوکی کاروبار شروع کړئ دا وړوکی کاروبار تاسو ته خپل د یعنې لکه د یو پوهنتون غوندې تاسو ته درس درکوي چې دا کار دې غلط وکړئ دا کار دې ښه وکړئ دا کار کې وګوره دا کار که بیا تکرار کې دومره عاید راځي که دا کار تکرار کې ته پکې تاوان کوي دا وړوکی کاروبار چې دی تاسو لپاره یو بسته پوهنتون دی او دغه کاروبار چې تاسو شروع کوئ همدې کاروبار څخه چې یو ځل شروع کړئ دا ستاسو ژوند بدلوي او تاسو ته ډېر معلومات درکوي نو دا تاسو ته وایم چې غواړئ که کاروبار شروع کړئ تاسو د چرګانو فارم چې هر څومره فارمونه په افغانستان کې ډېر دی بیا هم موږ مصرف لرو د چرګانو د غوښې موږ بیا هم د هګیو مصرف لرو او همدا ډول که موږ د چرګانو فارمونه هر څه ډېر ویه بیخي چې بیخي غوښې هم ګرانه ارزانه سي یو څه د تجارت کاروبار باندې تاسو پوهېږئ چې کله د سبزي او د چرګانو د فارم څخه تاسو پیسې پیدا کړه وروسته تر هغه یو وړوکی کاروبار چې دی هغه بیا مثلا د غابونو جوړول د پیالې جوړول دي دا څه ډېر کارونه دي چې همدا اوس چې دغه تاسو په خپل کور کې ناست د خپل شاوخوا وګورئ چې تاسو پکې کې پیاله وینئ دا پیاله څوک جوړوي دا پیاله چې د ګلو څخه جوړه شوې ده دا پیاله په کورې کې جوړه شوې ده دا پیاله چې ده رنګه شوې ده او دې ته اور یې ورکړی دی او دا په دغه ډول باندې جوړه شوې ده دا کار موږ هم کولی شو موږ که د شیشو کاروبار یې نشو کولی شي هغه نور چیني ډول پیالې خو موږ جوړولی شو همدا ډول که راسو موږ وګوره خپل په ماحول کې بل څه شي کوم بوتې غالۍ ده دا غالۍ موږ یو د کڼۍ ورته اخیستلی شو او موږ غالۍ ودلی شو دا هم موږ کولی شو او که بیا وګورو موږ بالښت لرو که تاسو خپل په کور کې بالښتونه لرئ نو دا بالښتونه خو د نورو هم پکار دي تاسو واخلئ یو کوچنی کاروبار شروع کړئ پنبه واخلئ او بالښتونه روغ کړئ یو مارکیټ کې دا خرڅېږي او ډېر خلک بالښتونو ته ضرورت لري نو د هر برخه کې که تاسو وګورئ موږ د کاروبار د فعالیت د ضرورت لرو په افغانستان چې دی په هر برخه کې ضرورت لري نو تاسو واخلئ کاروبار شروع کړئ او د وړوکي کاروبار شروع کړئ د کم پیسو څخه شروع کړئ او همدغه کم پیسو څخه کراکره مخته ورشئ انشاءالله چې تاسو ډېر څه ګټئ دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه